الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملګرو سره مشوره وکړه چې دې رومانو سره ټکر ول وکړ دي او به په دې کې د شرحبیل ابن حسنه مزیدار خوبه شو غربان ازمن خطل او به التخت کېدل او زما سره جنډا هغه په کور باندې ودرول او ستا په تخ باندې کې نصر او د سورې نصر تلاوت یو عجیب تعبیر وکي. د دین ورسره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ملګرو سره دې تعبیر ورسره عمر شه راجمه کړ چې مشوره کو د دې خلکو سره جګړه وکړو نو عمر رضی الله کینه شو عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد الله، وسيد عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم. عمر شه خبر وکړه چې بالکل د دې سره جګړه وکړه ده چې دا وش عبد الرحمن بن عوف ویل چې جبهي جګړه مناسب نه ده بلکې شریکي عملیات وکړو، دشمن له گزار ورکو نور بزو مخه جګړه او جبهي د سره ډېر ګران کار دی. د دې سره تقریبا 250,000 کسان دي او زموږ ټول مجاهدین چې 15,000 کسان دي. دا کار ګران دی، مشکل دی. طریقې ما برابر کړ چې په دوړو مشروع باندې عمل وکړي. انس بن مالک ولې غلو چې د یمن خلک روچت کا ذوالقلا الحمیری سره د ملګرو راغی او د قران کریم نه یو عجیب اثر واغستو رنگ. دوی به د ابوبکر شه په صدقه ډېر متاثر شو، ارڅ اسلامي خلافت له تسلیم کړو. وی ویل چې د زموږ د خوانه دی له هدیه ده او تحفه مشری د ګډ یو سرمن واغستا. بعد دغه به ګروپونه برابر کړه، تقریبا وو ګروپونه سلور اول او درې به روستا. اولنې مشر یزید ابن ابي سفیان شغله وزر مجاهدین په لاس باندې ورکړ. وی ویل دمشق ځان رسو دشمن سره ال مقابله شروع کړه. دویم شرحبیل ابن حسنه سره سلور زر مجاهدین، ابو عبیده ابن جراح سره تقریبا وزر مجاهدین او عجیب وصیتونه ورته وکړه. تیر درس کې غټو ذکر شو لزدور وصیتونه او تقوا او د منزل هازو د پیری اهتمام او غیره دلت عطو. عمرو بن العاص سلور زر مجاهدین ورکړ. وی دلته پاتې کیږي یو کسي وینځ زما زده الله د غشنه یو غشم په فلسطین لورشه قدس کوشش وکړه چې ملګری منځ کې دنه نشي دشمنی کلا بند نکي. هغه سیده اماغه طریقه باندې دلاړو به مجاهدین ورته ویل چې دشمن زد دی ومنګه کم یو ویل د الله کومک به وسره زی او موږ شکل عجوب شو د الله کومک راځي. ما خپل فوجانم درولې مجاهدین او تاسو د رب العالمین دی عمل له متوجه شي منه منځنه کوي دعاګانې د الله نه غواړي. عمل باندې کوم کار کیږي هغه په اخو د خبرو باندې به کیږي نه او دا به ډېر ضروری. دا خبره شکر ورته وکړه. نو وی ویلې چې اول به منګ يرموک له دا ټول قواوی راجمع ځکه جګړه په تیت پرک دا ګرانه ده. يرموک له شکر راجمع کېدل کوم چې مخې وغیرہ روسته او کوم چې روسه وغیرہ مخې لکړه او بعد دغه نه به د ناشنا تکتیکو حرکتونه د خالد بن ولید تشکیل وکړي چې د باغی ځان رسي. اجنادین علاقه کې د عمرو بن العاص د نجات لپاره ملګرو کوشش وکړي او غیره بش کړ. تقریبا 10000 مجاهدین دلته الله زر کړ. دشمنانو سخت ماتې وخوړه و تکتیدل. مقدار ابن اسود تشکیل کې چې د جهادي تقریرونه کوي. ابو سفیان بن حرب ورته خطیب مقرر کړي. ابو عبیده ابن جراح واجب تقریر کوي. معاذ ابن جبل کوي. ابو هريره سبو کوي. عجیب خبره وش. تضرب ملاقات شو، د ماهان ملاقات شو، د جرجا ملاقات شو د خالد بن ولید سره به دشمن تعرض شروع کی. سلور سو کسانو د اکرمه سره بیعت کې به مرګ باندې. حرقل اخول د خپل ملګرو لوي چې دا وجه سره جسم قواوی را تختی. ویدار محمد ملګرو کې علیه الصلاه والسلام عجیب کارونه دي. د شپې قیام الليل کوي، د ورځې روزي نشي، امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، فساد ختمي او دا چې د خپل د اصلاح ولا خلق دي. د ابوبکر صاحب نه جوړتیا د عمر رضی الله تشکیل به د ابوبکر صاحب وفات او د دین ورسته به د یرموک مجاهدین خبرېدل د دې یو غلام یو کاسه هغه اسلامي خلافت نه بیرته تشمیمول چې اسنه الله رب عزت په دې کې راګیر نکي. عمر صاحب کله دې خبره نه خبر شو ډېر انتهاء ته وشاړو. وې دې شړې خو سره خلک مخامخ کړه. کله چې وفات کیږي نو د خپل لور له خطاب وکي د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله عنها وی وکړه مال برابر کوي ځکه یې کمیس یې پردوی په دې کې مال کفن راکړي. سادهګي غوړه کوله. سنت طریقه هم درجه ته کپڑا اواره کې درې ګرته خوشبوئی پیوا به بل کپڑا اواره کې به په خوشبوئی به بل کپڑا به په خوشبوئی
به بمړې به کې خودلې شي اول او اخر به وټړي چې کله د قبر او لحد کې خودونه به د غټي خلاص شي د عائشه لویلي رضی الله تعالی عنها اې دې بدا مقصد نه چې دا ډېری کپڑے استعمالول دا ناروا دي بلکې دا د ابوبکر شیخ خپل یو زهد چې دنیا نه برغبت او ټول توجه د الله په طرف باندې واه دا خبر عائشه له وکړه ودا کېسته جامع خو باغ سره غونډي چې هغه ژوندې موږ چې په قبر کې خودلې شي ویني زوی چنجي وغیرہ دا به جوړيږي کینه سره ده دینه چې دا د الله وجد اولیاء د رب العالمین د انسانان خوري کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یولس کسان الله په قبرونو کې نه خوري کوي یو پاغي کې د محمد رسول الله ملګری دي صحابه کرام مسجد نبوي شکل جوړېدو تقریبا 9 کال ورسته د عمر رضی الله تعالی تعالی کې وروته او چې په کوم کیفیت باندې خدای شو په هغه کیفیت دغه شهیدان چې کله شهیدل د حمزه رضی الله د بدن نمک شوینه روانه وي ابو سعید خدری ویلي ودا انسانان چې د الله په نسبت باندې اوچت انسانان نه نو بل بکم انساني بلکې دا ډېر قیمتي خلک دي الغرض د شنبه ورځ باندې دا وفات شو جنازه ور باندې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب وکړه ځکه دا امیر دی او د امدی عائشه رضی الله عنها په کوټه کې دفن شو ولې دفن شو یو خدای رسول الله سره ډېر انتهاجه ته مينو د ابوبکر صاحب د ابوبکر صاحب د وفات وجه علماء دا ذکر کړی د محمد رسول الله په خفغان یا زړه زهر په ګټو کې در یعنی وزار چا په ډوډۍ ګور دا ور کړو یا د اخنی مسله و وېما نبی صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر او عمر روان ورضی الله عنهما رسول الله ورته ویل لکه څنګه چې مونږ نن درې واړی د قشم بر قبرونو نم درې واړه شریک راوس د نبی صلی الله علیه وسلم دې حدیث دا خبره معلومیږي چې ابوبکر او عمر په کار دا چې داس ما په خوا کې دفن شي دلته بيدوي او بلی واجب خوب عائشه رضی الله عنها دې او دغه د خوب حاصل لري لار لویلې و درېش پک مې ولې دي چې دارا لازم په کوټه کې ورګې شي ابوبکر صاحب ورته ویلي و اولناش پک مې چې دا محمد رسول الله دی دویم چې دغه ورته خپل ځان یادو او درې مرسب د عمر رضی الله عنه مسله راځي دغه شهادت او هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره خوا کې د عائشه په کوټه کې دفن کېدل ودا خوب تعبیر دی واجب تعبیر ورته کړی دی مسله دا وروته چې کله عام مسلمان مرشد هغه قبرستان لوړل کېږي نه په جمعه کې دفن کېږي او نه په مدرسه کې او نه په کور کې دا خبره غلطه ده چې پلاني شړی وصیت کړی چې ما په جمعه کې دفن کړي پلاني شړی وصیت کړی چې ما په مدرسه کې دفن کړي پلاني شړی وصیت کړی چې ما په کور او د باغچه کې دفن کړي نه مسله دا ده د اسلام چې کله مسلمان شړی مرشد هغه به کوم طرف باندې ویلې شي هر چې دا درې وړه کسان په دې ځای کې دفن کړي شي وي دا د دوی خصوصیت د نور انسانان په دې باندې قیاس کېږي نه لکه دغه خبره ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ډیر ال تفصیل سره بیان کړی دا چې جمعه کې قبر ناروا دی د رسول الله قبر به کې ول راغی د ابوبکر او عمر جوابدار چې خو دوی خصوصیت دی د جمعه نه بار دی د دې وجنه امام الحديث محمد ناصر الدين الباني صاحب دې باره کې رساله لیکلې د تحذير الساجد په اتفاق د څلور وړه مذاهب سره خاص کر احناف کې ډیر تیز لړ کوكب الدوري کې شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کوم جانب د جمعات کې قبر واقع وي بده کې بالکل سره مونږ نه کیږي بلکې دا قبر د مړ به دي چې نقل کیږي او بل ځای کې به دفن کیږي نو داخله دي مستثنا بل څه به دي باندې قیاسین بلکې هغه چې کله مونږ ډایرک به قبرستان لوړی لکه څنګه چې عام مسلمانان په هغه ځای کې دفن کیږي ابو بکر رضی الله عنه شکل وفات شو نو د غسل د خپل خځه ورکه اسماء بنت عمیس یا اسماء بنت عمیس او خځه سړي له غسل ورکول شي عائشه پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې و کته وفات شو زه تعالی غسل درکم فاطمه یو زنانه لویلې وکړه چې ته وفات شو ته به مال غسل لګي او د قشن اسماء لویلې علي شه به مال غسل لګي او په دې ځکه ابو بکر صاحب لا اسماء بنت عمیس بنت عمیس دا د زنانه دا غسل ورته ورکي کوم انسان چې دا خبره ذکر کوي چې رضا مړ شو نه کې ختميږي اې دې مقصد دا دی کچیرته بل فرض او تقدیر د دې زنانه د وفات نه ورسته د بل خور سره د اراده د نکاح لري به کول شي لکه عثمان ابن عفان چې دا نکاحونه کړی و رقیه و دغه نورسو ام کلثوم نور به دا مقصد دی چې دا ختم شو بد یو بل نسر جدا شو دا یو ځان له مسله ده یو زنانه د یو خاوند وکي دغه نورسه به دا مړ شو بل خاوند وکي نو دا ورځ قیامت د چا په نکاح کې راځي بعض خلک ویلي دي دا اول بعض خلک ویل چې چا اخلاق یې صحیح لیکن صحیح احادیث په دې باندې دال دي او د صحابه وصیتونه په دې باندې دال دي چې دا به د دویم خاون په نکاح کې راشي ځکه خو سورہ احزاب کې الله فرمایي د محمد رسول الله بينه تاسو باندې نکاح کوي ما یو خو تاسو مين دي او بل لکه څنګه چې دا په دنیا کې د رسول الله په نکاح کې دی په کار دا چې باقي دنیا کې هم د چا په نکاح کې راځي شي د محمد صلی الله علیه وسلم حذیفه صاحب خپل خجل د قشان وصیت کړو کته وګړي چې باغی دنیا کې اسما په نکاح کې شي نظم د وفات او د شهادت نور سره بل چا سره نکاح مکوا لکه څنګه چې اسما په نکاح کې دل تر لید قشم اسما په نکاح کې انت ترازی به بعض خلک دا وایي
وې د عمر رضی الله عنه کله چې کله مړ شو د غسل او د کفن او تجهیز او د مسلې برابر شوي نو عمر شه ورته ویلي وې مخکې تعالی زړه اولاد ما وستا اهل تعالی ډیر اولاد یو جواب دا دی چې دی کی یو راوی دی د لیس په نامه علماء لیکلي چې هو ضعیف دا کمزور دی ویم قبل پر جو تقدیر دا خبره صحیح شوه عمر شه د خبره مقصد دا چې اولاد یعنی جائز دا چې زنانه سړی له غسل ورکی او خزه سړی خپل زنانه لا تر څو پر نور زنانه یا نور سړی نه لیکن اولاد به تر درجه زنانه لا زنانه غسل ورکی او سړی له غسل ورکی سړی به نواب شریک حسن خان سے روضۃ الندیہ کې فتح المالک کې المدونه الاوسط دي ټول کې تفصیلی هغه دلایل جمع کړي شوی دي چې سړی خزه له غسل ورکول شي او خزه سړی له غسل ورکول شي چې کله بده کې بل وفات لکه ابوبکر چې خپل زنانه د غسل ورکړي دي ابوبکر چې کله وفات شو خلافت سیدنا و امامنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه وسپارل شو پټول جهان ګرچا په ګردو نوا کې اسلامی خلافت راغی بغاوتونه وغیرہ دا ختم وو ځکه عمر رضی الله هغه انسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د بارکه به ویلي چې د په وجه باندې به الله فتنی بندي دا چې کله مرشي به فتنی شروع کیږي د په وخت کې هیڅ شم نه و قراری و اسلامی خلافت او یو حدیث کې د اشاره شوی بلکې تشریح یو ورځ عمر صاحب د خپل ملګری راجم خپل حذیفه صاحب ویلي صحابه خو پرې دا وې د شو څوک به چې د رسول الله په بارکه یو حدیث مال ذکر کې د فتنو چې هغه د فتنو تذکرہ کړي حذیفه صاحب ویل چې او زه دا خو ته ډېر جرأتمن سړی د عمر رضی الله عنه مقصد په دې خبره کې دا و چې ګوره د رسول الله د حدیث سره به سړی ډېر احتیاط وکړي الفاظم به سړی صحیح استعمال کې مانم صحیح استعمال کې د شنه چې یو غرب بل باندې ولا بل غرب بل باندې ولا دا د عمر رضی الله عنه د خبره مقصد و چې ډېر احتیاط سره به حذیفه ګوره د احادیث مال د رسول الله بیان وسکه دا خو دین دی دا خو اسلام دی وی رسول الله فرمایي چې کله فتنه سړی له اهل کې راځي کله په مال کې راځي کله په گاونډي کې راځي خو چې ورسته مونږ وکي او د شو کې روزه ونی ولا په دې باندې رب العالمین دا فتنه ختمي عمر شبي دا خو معلوم دي بل د فتنه چې عام سره شپوغ نه روان شي حذیفه سے ورته یا امیر المؤمنین وې تر دې خبر نه بیغمه اوسه ستپ وخت کې رب العالمین د فتنه نه پیدا کړي مګر روس وخت کې به دروازه ماته شوی خلاص به شي کې ماته وې دا خو به تر قیامت پورې به جاری وي او ته حذیفه رضی الله عنه شاګردان ویلي وې موږ د دې خبرې په مقصد باندې پوه نه شو نم د حذیفه رضی الله عنه پښتنه کول شو زګاډر غسناک سړیو زمونږ په دې ملګری کې ملګری او مسروقه ویغه د سره ډېر نږدې تعلق وي موږ ورنه پښتنه وکړه چې دا پښتنه ته وکړه چې دا دروازه د دې فتنو څوک دا چې فتنې بندي کړې دي هغه ته پښتنه وکړه ورته ویل چې حذیفه سے دې دروازه فتنو دروازه څوک دا وی عمر سے چې عمر موجود فتنې بني چې عمر لاړو فتنې برازي به ورته ویلې چې ایا عمر رضی الله عنه په دې خبره باندې پوهې دی چې دې دروازې نه مقصد هم دا زېما او زه به شهید کېږم نو حذیفه سے ورته ویلې ما خو درته غب شپ نه دی ویلې ما خو در محمد رسول الله حدیث ویلې دی او عمر رضی الله عنه په قران او حدیث باندې څومره مهارت لري بل انسان دومره نه لري عمر سره په خپل دا مسله معلومه وجه ده ابو بکر چې کله وفات کېدو عمر رضی الله عنه طلب کې خواله څه عجيبه وصیتونه ورته وکړه د الله نه یریګا د مرګ تشکره کوا او د حق تابعداري کوا او د سوره شعراء د ورسنه آیات ورته ویلې زر دې چې معلوم به کې هغه انسانان چې هغه ظالمان دي چې په کوم طرف باندې ينقلبون دوی ګرځي وې دې چې کله ویلې نو عمر چې سم وښنه قو دي آیات ځکه د عمر رضی الله عنه صفه هغه د قران ډېر متاثر کېدو مسلم کې دا روایت هم دی وېچا به عمر صاحب له قران پیش کې غل او بیا ودرېدو هغه به خبره نه کوله او انسان باندې هغه وخت کې قران ناصر اخلي چې کله پدې کې د الله رضا وي پدې کې تقوا وي د قران عظمت په ځړ کې د الله عظمت په ځړ کې خوښ پرستی پکې نه دنیا پرستی پکې نه وي قوي ایمان پکې وي صفا زړه پکې وي صبر مضبوط عزم او مضبوط یقین او الحمدلله دا ټول صفاتونه په عمر بن خطاب کې الله راجمه کړی و ځکه یو غوړ سفر دی به قبر دی د الله مخله ودرېدلې جنت ته جهنم دې تذکرہ دا حسابونه دي وی عمر سے بچکله دا آیات ویلو مشي شق وشړقېدو دا شي یو رقم ته اثر او نواقص چې خلق ویلو عجيبه خپل نوم د عمر دی د بلار می خطاب د نکونه می ریاحه د نبی صلی الله علیه وسلم سره بدغه نکي کې جمع شوی د لؤي ابن غالب رضی الله عنه اسم کنیه د شو هغه حفص ابو حفص ویل شي زمریلا دا په دینو باندې مشهور دی خو لیکن په ابو حفص باندې چانه پیژند او حفصه یذلوروا د محمد رسول الله بیبي ابو بکر صاحب چې هغه په اسم کنیه باندې مشهور لیکن په نوم باندې چانه پیژند دومره او دا د رب العالمین کار دی کله سړی په نوم باندې مشهور کی او کله سړی په بل نوم باندې مشهور کی رسول الله ورته نوم یې خودل او الفاروق فاروق هغه انسان لویل چې د حق او باطل په مابین کې جداواله راولي او حقیقت د عمر صاحب د فیصله کړې وي
حق په یو جانب کړو او باطل ورته په بل جانب کړو یو واجب عادت په عمر رضی الله عنه کې دامو چې د جاهلیت په وخت کې شلاده اسلام نو راوړی دا کاتبو لیکل استو عربو کې کتابت مشره ډیره ګرانه و لیکن عمر شپ رب العالمین د استعداد ورکړو چې دا کتابت زده کړو او بل وخان به سراول زجران علاقه چې کله راغی یو دمه دخلین نشه الفاظ وته سبحان الله لا اله الا الله المعطي ما يشاء ولمن يشاء الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی هیڅ حقدار د بندګۍ سوا د الله نه نشتا سشي الله چاله وګړي هغه ور کوي ملګرو وېزما پلار خطاب سے ما باندې سخت ظلم کو چې کله مې وکان نه سراول سخت زدن به را کوال به را کوله او چې سراول مې ډیر ظلم په ما باندې کو وې دي چې ما دا وکان سراول لا سراول د ترورین وکان انسان سره اوسه واغې هم سراول او اخر کې به ورته څه کجوري مجوري وغیرہ ور کړی عمر رضی الله عنه خپل حالات را معلوم شو یو ورځ ټول ملګری ناس د خلافت په وخت کې پر منبر باندې کېناستو وی ځان له خطاب شروع کوي ویل یا عمر ته خو هغه انسان وي چې د خطاب وکان بر سره ولو د خپل ترورینو په مقابل د څو کجوري کې نن تم امیر المؤمنین متصل راکتش عبدالرحمن بن عوف ورته مړه تا خپل ځان وشرمولو د ځان نقصان او تقسیم تنقیش بیان کړي چې تا وکان سره ولو دا اوس امیر المؤمنین وي سره راکتش وي ورته وی ویل یا عبدالرحمن وېزما په دې غړي کې لږ عجب غوند راغلو او هو چې عمر امیر المؤمنین دې دومره غټ سړی دی وی هغه ټول حال مرایات کې چې ما د نفس باندې ماچ کله کله انسان د ابلیس د وجه نه شي ګډوډيږي شیخ الاسلام ابن قیم په دې کې کتاب لیکلی اغاثه الاحفان او ابن جوزی په کتاب لیکلی دی تلبیس ابلیس دا کله کله ځان لګوري پښتو کې مداشته شیطان دای فوق جنرال دی هر انسان له پامغه تکتیک باندې راځي عالم له د عالم په صفت راځي مالدار له د مالدار او مالک له د مالک په صفت راځي زنانه له زنانه په صفت باندې خو په یو طریقه نه په یو طریقه کې ری عبد الله بن سلام ډیر مالدار صحابي دی په دې بازار کې ګرځي ورځ د وړو د ابوجي په دی وګ باندې راځي کړه او را روان دی شاور نه پښتنه وکړه چې عبد الله تا بزان له خادم نیولې او دا باغره وړې وې وېزما په دې نفس کې لږ زره د عجب لوی غندراله د مالداري د وجنه وې د خپل نفس مې وزدن او گزار ورکو وې د دې وجنه مې دا کارو او بل عجیب صفت په عمر شپ کې دا او چې تاجرو حاصل دا چې دا اوچت کاتبو او د اوکانو سره هون کې او د هغه سره اوچت تاجر مو د عربو په تاجرانو کې ډېر عجيبه بدن مبارک دا چې د عمر رضی الله عنه د عقد مبارک ډېر انتهایی جګ کاتو تک سپین رنگي وسور بخره کیسه مزیدار فوزو کیسه سترګي په دې ګیره کې سپینواله لګیدل او په دې باندې به نکریزه لګوله ابو بکر صاحب یو بل شی لګول لیکن دور باندې نکریزه او د بریتو بارکه دار راځي چې د پوزو سوري سره زینه به کټ کړی و په دې اطراف کې غټ غټ بریتي بریخو شوالتين چې کله مغوسه شو او یا بدقه شند غم په حالات کې راغی د ګوتو کې بینیول او د شبيزان سره تعاون د غوسه په حالات کې او یا د غم په حالات کې به بریت په کومه طریقه باندې سړی باید پری دي درې طریقې راغلي او الفاظ په احادیث رسول الله کې راغلي دي یو طریقه به کې دا چې انسان بالکل ټول کم کی دویم طریقه د پوزو سوري سره کمول د اطراف لپاره خودله دریم د دې شونډو سره ځای کمول او پاس اطراف باندې پر خودل لکه باج انسانان دشم کوي په دې کیفیت د امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب او د کشن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک دا چې کمول ناروا دي پرې دې نشي ګدو امام مالک رحمۃ اللہ فرمایي چې نه احفاء کولای شي معنا کمواله خو لیکن بالکل خریل اهل علم فرمایي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاص کر ابن حجر اسقلانی لسم جلد کې دا خبره نقل کړې ده ابن قیم سے فزاد المعاد اول جلد کې او د قشن امام طحاوی رحمه الله چې دا به بدعت ته دا ناروا دي دین ځان ساتل پکار دي بعض خلکو به شو ترتیب کړي دي وی چې ار بوډا سړی دی هغه کم کی او ار چې نوجوان دی هغه پر خپل پکار دي خاص کر پر اطراف کې چې انسان په دې کیفیت باندې پری دي او بل مسله به دا و چې په ټول ملګرو کې بدار روانو تقریبا د یو صفه یا د دوه صفه په اندازه باندې بداجو اوچت معلومه دي رسول الله فرمایي و عمر رضی الله عنه په دین د اسلام کې په ټول انسانانو کې ډېر مضبوط او کلک سړی دی او عمر چې د سړیو چې په کم دریز باندې به ودرېدو کله کوپر په حالات کې په کوپر کې ډېر کلک خو چې کله اسلام راغی په اسلام کې ډېر کلک د پلارم جرګه مارو او دبم به جرګه کولې او دا محمد رسول الله مفتي وو فتوی به خلکو لور کولې حتی تر دې چې عربان بکله د شاسره بجنجال باندې رااله نو دا به خپل سفیر او قاصد لګول دوه به شیرونه ویل د قریش په مقابل په تایید کې دومره اوچت انسان تقریبا وخزي کړی وي خو په دې کیفیت باندې چې ومړه شوی وي طلاق کړی وي به بل چې غمړه شوی طلاق شوی به بل ذکر سلور زنانو نه زیات سړی هغه ځان سره ساتل نه شي خو د مجموعه زو کوي و یکی بعد دیګره دیر لس اولادونه ورته رب العالمین ور کړی و او خپل به ویلې وېما دا ډیر ودونه په دې مناسبت باندې نه دی کړی
چې زه خواهش پرستی پورا کوم خواهش پرست شمه بلکې چې د خپل بیبي ورنږدې کې کوم قسم په الله چې هیڅ مثله ورته کېږي نه بلکې په دې بنیاد باندې رب العالمین مال یو بچره کې واغه سبحان الله وای دا څلور خبرې به خپل کولې وې د دنیا شون کې چې دا څلور خبرې نه وې د دنیا دا شون بالکل د سره مازان له خو نه یو د اخر مخ رب العالمین له دې سجده باندې پروت دویم د مجاهدینو دستې لګل او کافرانو ور باندې وال دریم د علماء سره ناستا او څلورم چې زما د شان الله یو بچي پیدا کړي او هغه سبحان الله وای به چې لا دیندار یو به چې نور مسله نه خو عجیب خبرې دی به رسول الله په حدیث کې راځي چې انسان کله مرشد هغه د مر نه ورسره نوم نشوینه پیدا ور کوي یو پکې نیک بچي دی چې دله دعاګانې غواړي پاجو نه کې رب العالمین د امور په لړ لري واجب بلډینګونه ورکې تعمیرات او به چې موږ عمل خو به دي کیفیت باندې نه وو وستا یو بچي او هغه تعالی دعاګانې کولې دیغه په نتیجه کې رب العالمین د تعالی درکړي د علماء سره ناستا ځکه دا چې لکه د انسان جامع او د قشن خوراک په دې باندې انسان ژوند کېږي د انسان د ایمان ترقی ور باندې راځي او د قشن د عبادت خو ور باندې جوړیږي دوی شکلو په عمر باندې چې ایمان راوړ نوجوان الک د محمد رسول الله تقریبا 14 کاله دا کشر دی او د پیل واقعین ورسره 14 کاله دا پیدا شوی دی د هجرت شپږم کالو چې عمر ابن الخطاب په ایمان باندې مشرف شو نه دیش مسلمانان ته مخ کی او د څل وخت مسلمان دی یو رسمي کې زنانه وي نبی سین لدا سوال راځي چې حبش له هجرت کوه اوی زنانه وو کې او اوی سړو وو کې دومره خلکو دومره نو دا څنګه وختم دی څومره زنانه چې ایمان راوړي دیږي ظهور شوی نه نو څنګه دا څل وخت مسلمان خلکو شمارل دي نه دیش مخ کې او د څل وختمه یو لس په دې وخت کې زنانه دا په ایمان باندې مشرف شي ایمان اسلامي ولې قبول کی علماء دې پر څلور وجه ذکر کړی دی ډېر عجيبه توجه اخري خبره یو مسله په کې دا وایي ورسې د خور او امي عبد الله او دغه خاوند عامر ابن ربيعه عمر رضی الله عنه چې کله ایمان نو راوړي دا ټول مسلمانان ته سخت تنګو دي سخت درې سره مسلمانان له سخت تعذيب ورکو یو ورځ به خور د کور لراغي چې ګوري دا خوري کډه مړه دا تړي لکه سره چې سره په سفر باندې وځي نو کوم شي نه هغه په یو شی بل شي کې واچو پړي مړي او بوجو موجي کې نو در خپل خور نه پښتنه وکړه وی ویل خور لکه چې تاسو په کوم طرف باندې اراده لرئ څنګه چللې وی او کنه تاسو ظالمانو د وجه نه موږ مسلمانان دلته پاتې کېدې شو موږ وځو چې لاړ شو مهاجر شو د الله بندگی د الله په دې اسمه باندې وکړو د عمر شه برجله کې لږ سره نرمایش راغی طبعا چې سړی له خور خبره وکي به د مظلومیت خبره وکي که سړی څومره غوسه څومره سختري ولې نه د خور په مقابل کې سړی به سستيږي دا چې کله د کور نه وته عامر ابن ربيعه په دې وخت کې راغی هغه وکي د عمر شه خور ورته ویلو می عبد الله ورور مراغله واغه د شویل ما ورته د شویل هغه وی زبته خبر وکما د خطاب خرب ایمان راوړي لیکن عمر به ایمان نه راوړي دا دومره سخت دی سړی دی کې دې شو دې په خاندان کې چاروي چارپه هغه ایمان راوړي لیکن داخلي کې ایمان نه راوړي دا مال معلوم دی هغه خپل اټکري خبره وکړه لیکن عمر شه د الله په علم کې مؤمن جوړي دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا د دوشنبه ورځ رسول الله دعا وکړه وی اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك یا الله دین د اسلام له عزت ورکه په هغه دوه کسانو کې یو کس باندې چې کوم تعالی محترم دی به ابي جهل بن حشام او به عمر بن الخطاب دې ورځ نه ورستا رب العالمین عمر بن الخطاب له توفیق د ایمان ورکه د جاهلیت په وخت کې د الله مینه د سره وا چې دله به ایمان ورکو اېدینه دا خبره معلومه شو چې عمر رضی الله عنه د رب العالمین محبوب دی او قانون درې کم سره د چاره محبوب سره دښمنی کې دا هغه سره دښمنی ده نو چا چې د عمر سره جوړه ده دا د الله سره جوړه ده چا چې د عمر سره دښمنی وکړه دا د الله سره دښمنی ده دویم څومره صحابه کرام چې هغه ټول رسول الله په ذکر جدل لیکن محمد رسول الله چې هغه عمر د الله نه غوښته دا د محمد رسول الله مراد دی باسي خطیبان دا وایي یا الله یا د عمر مونږ لراکا نور صحابه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بشرا روان او رسول الله د عمر په باره کې دا دعا غواړي د قیمتي انسان د دې وجنه عائشه به ویلې چې په کوم یو مجلس کې د عمر رضی الله عنه تذکرونه چې په دې مجلس کې الله خیرم کړی دي ابو بکر او عائشه به دا خبره کوله چې د عمر رضی الله عنه په جندل دا سنت طریقه د ابو بکر سړی دو تاریخ به د کومه په دې مناسبت باندې تشریح کول لله الحمد چې د محمد رسول الله پر سنت باندې عمل نشي علي ابن ابي طالب دا ویلي چې په مجلس کې د الله تذکره وکي حمد د رسول الله تذکره وکي درود او د عمر تذکره وتا شو وکي او رسول الله دا ویل چې تاسو د ابو بکر او د عمر په شروانېږي نو کوم انسانان چې د عمر سره په دښمنی کې د الله په دښمنی کې واقعي خلک دي کوم انسانان چې د عمر سره مینه ده د الله سره په مینه کې واقعي دي د دې جن روافض او شیعان چې تاسو ګوري هغه عمر له کنزل کوي کنزل کله ورته کلب الله نعوذ بالله من ذلک دا الله سپه دي کله ورته دا منافق دي کله ورته دا خبره کوي چې دا ظالم دی کله چې اول فرج غصب په اسلام من جانب عمر په اسلام کې اوله جناب ده کړی ده او کله یو خبره کوله کله بل کوله
نو دا رب العالمین دشمنان دي ځکه د عمر صاحب سره د دشمنی کوي او کوم انسانان چې هغه د الله رب العزت دوستانه هغه د عمر سره به دوستانه کوي افسوس په حال دا مسلمانانو چې دیو بل سره لاندې وتی دا پلاني مسلک والا شو دا پلاني مسلک والا چې وسړی په اهل سنت والجماعت کې را داخلي هغه کړه ار مسلک والا هغه موږ مسلمان روړ دی خپل دشمن پیژندل پکار دي چې هغه يهود دي نصارا دي شیعه دي روافض دي چې د په صحابه باندې مټک کوي په قران باندې مټک کوي په الله باندې مټک کوي مخکې موږ دا ویلو چې شیعاګانو امام او دغه ملګری لاړو حج لا وکړه چې د مسجد نبوي لاړو نو ویل چې مړ د عمر ابو بکر د ولید دفن دي د کشران ویل دا خبيسان ویل چې دفن کړي نعوذ بالله من ذلک ندی مشر مولا ورته ویلي وې دا ټول خباثت ورانه په محمد کې نعوذ بالله من ذلک دغه خلکو له ویل ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر وې سبدي مقام کې دا سره دفن شو کنزل کې غویلا کله قران باندې اعتراض کوي کله رسول الله باندې اعتراض کوي نو اې دی وجنه د عمر سره د ظریف اندازه باندې چې بشړه کې ورانه وکړو قسم په الله چې سره د ایمان نخلشي دا رب العالمین سره د دشمنی کې واقع دي نو ځکه رسول الله ویلي چې د عمر په شتاسو اقتدا وکړي د ابوبکر په شتاسو اقتدا وکړي یو عجیب واقعه درې موجه علماء دا ذکر کړي عمر رضی الله عنه کې عادت دا چې د بشری له وکړه نو ویل شرک دار دې کسب والا دي په غیب نه پویدو ځکه د غیب علم واسع رب العالمین له خاص دي لیکن الله تعالی د شی الهام کول پرې ځل یو سړی په دلار باندې تیریدو ملګرو لوي ودا سړی چې دا کاهنو کاهن سمانه دا د غیب خبرونه چوي غل پلاني ځکه دا تعویز هغه ځکه دا پند دلته کدا دومره بزرګان په دې مقام کې ولې د رسمي کې خزانه ځان لنه بس خدا خالص دروغ وای اې دې سړي خواله راتک او دې خبره تصدیق کول دا په قران کریم باندې کفر دی نن څومره خلک په دې کې واقع دي خاص کر زنانه طبقه چې سړی کله طلب کوي وسو ورته وي ته کاهن نه هغه څه خپش چې ما خو اسلام راوړې وینه په خاصه زمانه کې وزوما وستا پیری تعالی شو ویلې وزما تابع شو هغه پیری وا هغه چلاله ورځ ډېره پریشان و ما ورته ویلې وې پیرین غرون له وتکتیدل پیرین سرکوزه شولا او پیرین ذلیل شول په عربو کې الله پیغمبر پیدا کړ محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام نو عمر سے خپل فرمایي چې په دربار کې پروت ما ویو ټیم یو आवाज مو اوریدلو یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله یا جلیح ملګریا د کامیابی خبره واوره یو سړی پیدا شوی چې ډیر فصیح سړی دی او خلکو له دا خبره کوي چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه بل څوک او دا خلک توحید دعوتي و چې کله راوچت شو مکه کې پښتنه وکړه چې لکه چاره پیغمبري دعوه کړې وي او ما وی چا کړی دا و محمد ابن عبد الله نو د عمر سے په کې دا خبره پرې وته شو او هو دا به د اخر زمانه پیغمبر جوړیږي ځکه نرمایش پکې راغی څلورمه وجه اخري وجه باز علماء دا ذکر کړي اگر که سند پر حاصل علماء په کلام کړي خو لیکن په اعتبار د سیرت سره دا قوی ده د مکه مشرکان خپل مابین کې راځم شو عمر د محمد بچو کو وجني عليه السلام عمر سے به زی وښنه ځکه ډېر خطرناک سخت دریسو تورې راوخه د رسول الله په سره روان دي شکل را روان دي نو په دلاره کې ورسره سړی مخامخ شو نعیم ابن عبد الله ابن نحام و اين تريد شرط روان عمره ومر د پیغمبر وښنه نبی دې نبوت او پلان هغه ورته ویلې خبره لغوه کېده د خاندان بنو عبد المناف او ستا خاندان بنو عدی قسم په الله کدا دی وجل سم سے پړک به د خاندان سره وشکی تر دا معلوم نه دي د رسول الله خاندان چې په هر لحاظ سره ډیر اوچت خلک دي اخلاق سره مناسب سره میړونو سره معنا چې څومره د کمال صفاتونه په انسان کې راځي الله رب عزت محمد رسول الله پر خاندان کې پیدا کړی و ځکه اوچت امام دی اوچت انسان دی نو دله ویلې لکه چې تم سوابي شوی سوابي دا معنا د پلان نیکه طریقه پرې خو ده بخاری کې روایت راشي چې سوابي صباح تعالی معنا به کوله وې دی وخت کې دی نعیم ابن عبد الله ابن الحام اسمونه ویلې وې زمړه لاړ خپل کور لري او خیر د لاړ سعید ابن زید د تر زوی دم دی او خور له ورشه فاطمه بنت الخطاب له ویلي وغم دا شان شي ویلي وړیر په قسمه دراغه د خپل او کې کور لا چې دروازه ټک ټک رانه په دې مقام کې عمر سے ورته ویلي وې زه خبر شوم تاسو کې چې د محمد په تایید کې واقع نو دی سعید ابن زید ورته ویلي کله محمد صلی الله علیه وسلم د دین شرط په حق قبول نکو زر د اخر د سوره توحید د سوره د زنګول نه کې خودو وی عمر صاحب چې په خپل او کې باندې ورودانګ الله خو قوي سره پورته کې بر اسمه کې باندې وشت آلته پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ملګری را لګل خباب صاحب هغه چې پوښتنه چې عمر هغه سره په ځکه ځان پټ د نبی صلی الله علیه وسلم د څه طریقه و چې یو ملګری به لګو چې قران خلکو ته شي ځکه دعوت د قران اسعد ابن زراره ابو عبیده ابن جراح عمر ابن الخطاب مصعب ابن عمر قران به بیانو اذن دا خبره معلومی کې په جمعه کې څوک نه پری په مارکیټ په اجره په بل ځای کې د قران درس به شروع کوي خو پرې دی بینا هغه غلیش
نو دا خور چې دا عمر صاحب د شترانی ولو لا کش کول شي د خپل خاون نه جکی نو عمر زنه چې الله تعالی ورکه د خپل خور په دې پوزه باندې ور دغې نه ویني وروته پوزه په ماته شو فاطمه باندې هغه کوم د عمر صاحب خور وا او بین خطاب لور وا وی ویلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقال ما شئت يا عمر څه کوي عمر دا وک بس موږ مؤمنان شو عمر رضی الله عنه شکل دا خبره واوریدا او د خپل خور له متوجه شو چې په مخ باندې ویني روان شوي نو یو دم عقل زیره راغی غلش وتا تاسو څه وای نو خور ورته چې انک رښتو خو ګندای زمونږ لا شو غسل وکا ویلاړو غسل وکي به ورته سورته طه شروع کی چې وی عمر سره باندې دومره اثر کوي قسم په الله چې دا خبره د چا ده دا غسر به حقدار د بندګي جوړ نشي شریک او د خور ذکر شي پټ کې دا قران چې وی نش کوي کافرانو انسانانو څومره دا قران وښلې یو ځای کې بل ځای کې وګرځي او ان شاء الله د دې حفاظت ذمہواری چا خسته ده الله رب عزت به څلور کونج دنیا باندې د قران حکومت او د قران قانون راولي دوی څومره مخالفتونه ورسره ولې نه کوي وی چې کله دار دینه متاثر شو وی خباب شه په دې وخت کې وروته وی چې ابشر يا عمر خوشاله شه رسول الله د دوشنبه فرض باندې دعا وکړه وی ویلي اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بابي جهل بن حشام وبعمر بن الخطاب د عمر څخه په کې نورم دا نرمایش را پیدا شو ودلني على محمد صلی الله علیه وسلم علیه کوم ځای کې دی وې د دې صفه غونډه په خوا کې دار ارقم یو کوټه پاغي ځکه نه رسول الله د ملګرو تربیت آلته کو پټ کارا بندگی شرط کې دی شو وې چې کله ورغه دروازه ټک ټک کړه نو خادم چې راغی رستوري کې شوکا د بیرته لاړو وې قسم په الله عمر راغی تور ورسره د جنگ جوړی ملګرو کې شور شغب شروع علي شابم دلته عبدالرحمن بن عوف هم دلته حمزه شابم دلته وی حمزه رضی الله عنه ورته چې عائشہ عمر را به کې چاله وي خلاصه کې دروازه کې اراده خیر چرته لري الله ورته خیر نصیب کړي قسم په الله به خپل تورونه د سر زور توام وی چې کله دروازه ورته خلاص کړه عمر شاب لکه څنګه چې قبيله د قشن حمزه رضی الله عنه قوي نو ورغه د مټي په واړه ولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله د بډې نو د قشن دي شینې نهونه ورته وی ظالمانو د الله په دې ځمکه باندې داخله وسم تاسو ما چې تعذيب وای نه پرې دی نو عمر شبلوي چې مالک عمر ورته چې مالک کلمه وایا نو هغه کلمه ورته ویل عمر صلی الله علیه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله فاسلام ان الله مشرف به ورته ویل چې یا رسول الله زموږ د دین په حق باندې دیو کنه دی وې دی وی ولې به موږ پټ پټ په کوټو کې پات کې ګورځي چې سم ډګر لره وځو دین روانه شر شم ورته ان شاء الله به تشریکو چې عمر رضی الله عنه میدان لره وتل او دین د اسلام کار کول او به دل د اسلام لقب ورکول دې په وخت کې به ډېر فتوحات او د قشایده باسي مناقب او فضایل دا به ان شاء الله به تشریکو چې ډېر وخت په دې باندې لګيږي رب العالمین دې موږ تاسو د عمر شپ ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین